په مینه یې چې راوړلو ایمان مسلمانیږي په مینه یې چې راوړلو ایمان مسلمانیږي ای خلکه داسې ښکاري چې جانان مسلمانیږي او یو ته یې چې ذره رحم دې نه راځي په زړه کې یو ته یې چې ذره رحم دې نه راځي په زړه کې زمونږ خو په حال باندې هندوان مسلمانیږي سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ستاسو ورور ستاسو ملګری شهزیب معصوم یم سره د ګران ملګري صفي الله صفي په پروګرام د نن مازدیګر کې ملګرو د نن مازدیګر مو کونډیو کلي ته راوړی دی چېرته چې زمونږ ګران ملګری عادل حساس صاحب اوسیږي عادل حساس صاحب په کم عمر کې ډېره ښه شاعري کوي راځئ چې تاسو ملاقات ورسره وکړو عادل حساس صاحب سلامونه مې واخله وعلیکم السلام معصوم سے ډیره مننه چې تاسو موږ ته دوسته تشریف راوړو چې هر څومره مننه وکړو بوله ژئ ډیره مننه حساس صاحب اول مینوال سره خپل لنډه پیژنګلو وکړه معصوم صاحب پیژنګلو خو دینه مخکې یو پروګرام کې مو کړی وه خو به هر حال بیا به یې وکړو زه د کونډیو اوسیدونکی عادل مې نومادو او تخلص مې حساس ته او تعلیم چې کوم دغه مو ایف ای سی مې کلیر دو شاعري څه ټایم نه شروع کړه شاعري خو بس دومره ټایم نه کېږي شاعري خو زه چې که دغه تقریبا 2017 کې مو په خیال چې مو پهله مشاعره کړې وه په خپل کلي کې کومې ټولنې سره ناسته پاسته کوئ ټولنه خو چې موږ داسې څه ټولنې سره مې نه ده داسې کنیکشن نه ده شوه خو به هر حال خپله لکه مطلب داسې شاعرانو ملګرو سره چې کوم دغه کوو دا لیدوري نو که نوي غزل یا شعرونه چې سره یې مینوال ته ډله غزل شعرونه خو نوي مې داسې خاص څه لیکلي نه دي خو بیا داسې څو شعرونه به درته وایم د ولس پیغام دی پوره که نه ولس ته پکې څه پیغام ورکول غواړم شعرونه دي چې دا د دې دنیا رواج دی څه به وایو دا د دې دنیا رواج دی څه به وایو د ناخلو په سر تاج دی څه به وایو دا د دې دنیا رواج دی څه به وایو د ناخلو په سر تاج دی څه به وایو او د شاهین په خوله مو لاس یخی چې چوپ د شاهین په خوله مو لاس یخی چې چوپ د ټپوس را باندې راج دی څه به وایو د شاهین په خوله مو لاس یخی چې چوپ د ټپوس را باندې راج دی څه به وایو او بل دا شعر دا د موږه د کلي یا د موږه معاشرې چې کوم حالت دي چې صحافي ته په ژړا ژړا کې وایم صحافي ته په ژړا ژړا کې وایم دا طبیب دی دا علاج دی څه به وایو هغې پسې به یو د لنډ بهر والا غزال وایم چې عقل طاقت دی مینه همت دی عقل طاقت دی مینه همت دی عقل طاقت دی مینه همت دی عشق راحت دی عشق مصیبت دی عقبا وصال دے دنیا فرقت دے دنیا دوزخ دے دنیا جنت دے عقبا وصال دے دنیا فرقت دے دنیا دوزخ دے دنیا جنت دے د سیند په غاړه مخامه تت دی د سیند په غاړه مخامه تت دی دا خو زحمت دی دا محبت دی دا خو زحمت دی دا محبت دی زیر زیر راګوري څه کیفیت دی زیر زیر راګوري څه کیفیت دی حساس ژاړه ستا وراثت دی